د روزي په حالت کې هم مستری کول یا د شانتي د روزي په حالت کې مجزنی کول سره روزه ماته شي. آیا کچري روزه ماته شي نو د دې په ذریعہ باندې صرف قضا ده یا په دې باندې کفاره هم شته. په دې حواله سره ډېر کسان تاسو کې بیا خاص کر کې هغه ځوانان چې په شروع کې روزي ونیسي بلوغت ته ورسي هغه د دې مسلو علم نه وي او ډېر شي کسان داسي ماته ډېر سوالات جمع شوي هم دي تاسو ځوانان چې پیله کال روزي نيسي نو هغه غلطیو کې مجزنی وغیرہ کې نو داغي په ذریعہ باندې بیا پریشان وي چې آیا د دې بچ کوم دې بیا صرف قضا کیږي یا کفاره به وي. دا شانتي د هم مصری دروجي په حالت کې چې سړی هم مصری کې داغي بس کیفیت صرف قضا به کیږي یا باغی باندې کفاره شته. دا دوه مسلې دي په دې دوه مسلو باندې ځان پوهه. اول راځو هم مصری طرف ته په قران مجید کې دې ذکر دی چې الله حضرت فرمایي چې د رمضان مبارک چې شپې دي هغه تاسو چې کوم دي خپل د کور والا سره نزدیکی کولای شئ یعنی تاسو تعلقات قائم کولای شئ. هن لباس لكم وانتم لباس لهن څنګه چې تاسو لباس تاسو دا لباس یعنی چې کله روزه کولاو شي د افطاری نه بعد تاسو خپل چې کوم جنسي تعلق ته هغه قائم کولای شئ خپل د کور والا سره لیکن د روزه په حالت کې اجازه نشته. سمجھ کې مو خبر راځي. په دې حواله سره یو صحابي رسول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاطر راغی او فرمایله چې اے د الله رسول الله تباہ و برباد شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ولې چې زمانه داسې ګناه شوی دی چې زه خو دغه بدري باندې په هلاکت کې مبتلا شوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې څه ګناه نه شوی دی وی چې زمانه د روزي په حالت کې ما خپل کور والا صحابي سری کړل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې یو غلام آزاد کا. نو صحابي ته جواب ورکړ د الله رسول زما سره غلام نشي زه غریب سره ما. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلو چې په 60 ورځې یعنی 70 ورځې مسلسل بروجي ونیسي دا دې کفاره ده. نو هغه د الله رسول زمانه په یو کې برداشت نشو نو بیا 70 ورځې مسلسل څنګه روزي نسم. نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلو چې بیا چې کوم 70 چې مسکینان دي په هغه باندې روټه خوروا ګټه ما. نو هغه فرمایلو چې اے د الله رسول الله څخه غریبی ما زب څنګه خورم ما څخه په خپل خوراک د سنشت. نو بلک ټیم پس د کجوري ټوکرې رااله چا راوړه نبی علیہ السلام خدمت کې حاضر کړه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته ورکړل چې بای دا والا او دا چې کوم د غریبانو باندې تقسیم کا. نو په دغه ټیم کې دوی چې قسم دې په هغه ذات باندې چې ته نبی جوړ کړي اے د الله رسوله په دې پوره مدینه کې زمانه سو غریب نشته. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خندا شو او فرمایله چې دا تعالی په خپل اخرى استعمال کا. نو بهرحال د دینه معلومی کی چې د روزي په حالت کې یو کس هم مستریو کې کوراله کې په هغه باندې کفاره ده. کفاره صدا چې د قضام کې یو روزه به قضام نسی او د روزي نه علاوه 60 ورځې نه 70 ورځې به مسلسل روزي نسی یعنی په هغه کې به بیا وقفه راولي کې چلی یو ورځې به وقفه راوستا نو بیا به سر دوباره نه شروع شي 60 ورځې مسلسل نسی وقفه ومس کې نه کې کچري وقفه وکړه نو دا به دوباره بیا سر دوباره نه کې کچري دغه نشي کوله نو بیا نن سبا کې چې کوم دې نو هغه د شپته چې روزي دي د هغه صدقه فطر بعد هغه د صدقه الفطر ما چې سمرا صدقه ده هغه چې کوم دې دومره مال به تاسو صدقه کې خلکو د باور کوي یا به 60 مسکینانو ته ډوډۍ ورکړي یا دغه شانتي صدقه الفطر یعنی دې کال چې کوم روزي تاسو نسلی دې چې کوم صدقه الفطر دی یو تن جوړیږي کنه دغه شانتي به تاسو د شپېتو کسانو صدقه الفطر هغه به صدقه کوي دا بیا دې کفاره ده. دا چې کوم کس د روزي په حالت کې هم یې سریو دا دغه لپاره د قضا بم کې یو روزه بم قضا کې داغې نه علاوه 60 روزي بنسي مسلسل 60 روزي نشي نسله نو په 60 مسکینانو باندې به ډوډۍ خوري او کچري ډوډۍ نشي خورولای نو صدقه فطر 60 کسانو چې کوم دي صدقه فطر چې کوم دي هغه دی ادا کی. د هغې نه علاوه کچري کس مجزنی وکي نو په مجزنی باندې صرف قضا ده په دې باندې کفاره نشي. سمجھ کې مخبر راځي دا سینې چې په دې 60 روزي چې کوم دي مسلسل روزي نشي یا با مسکینانو باندې ډوډۍ خوري یا دغه شانتي د 60 روزو چې کوم دي هغه به صدقه فطر ورکړي نو په دې باندې نشي صرف په هغه صورت کې چې هم مستریو کې او کچري مرزنیو کې په دې باندې صرف یو روزه چې کوم دي هغه به قضا کوي په دې باندې کفاره نشي. بهرحال امید کوم چې مسله مو په سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.